السلام علیکم دوستانو. نن سبا ډیر برداشت کول، ډیر صبر کول دا ډیره بهترینه تحفه ده او ډیره ښه کار ده. ته په دا ویډیو کې را سره وګورئ چې یو وارې خو دوستي سره کړې ده، بیا په دوستي کې په معمولي خبره، په معمولي جنګ و جګړه باندې درې ځوانان چې اوس تقریبا 25 28 23 سال داسې عمر ده، دوی په شهادت ورسېدل. نور ته په دا ویډیو کې را سره وګورئ. رحمان بابا تاڼي په حدود جاوید آباد کې په یو ډیره وړه خبره باندې دوه ځوان رونه او یو د ترزوی وجل شوی دي. د دې دریو قتلونو داوا د دې د خور په خاون، داغي پرور او داغي په پلار باندې شوی دا. دې ریپورت کې بعد د دې مقتولینو فیملی سره خبرې کوي چې یاره وجه سوا چې دونه وړه خبره باندې درې کسان قتل شو. دې ریپورت کې دا ټول تفصیل شته، ضرور وګورئ. بسم الله جان بھائی دا راته وای دا پرون چې کومه دا واقع شوی د داستا چې پکې دوه ځامن وفات شوی دي او یو وراره تاسو چل شوی زما چې د دې لورو عادت تقریبا یو کال برابرېږي، سپتمبر کې د دې کال به برابر شي. دا به چې هر وخت وهله، هر وخت به ټکوله، دا ځینې به شنو په تمانچو به واله، په دغه به واله. موږ به هغه صبر کولو، به هغه برداشت به کولو. اخر داسې کو چې راویشړله او هغه وړه لور یې تیسار کړه، د 2 میاشتو وه، وړه ماشوم یې تیساره کړه. هلته چې زما زامن راغه، د خپل خور حالات یې وکتل، نو هغه ډېر زیات خفه شو، غوسم شو او دې ته راغله چې یاره نور هر څه کې کوه که نه، خو دا ماشومه موږ ته راکړه چې وړه ماشومه ده، د مور نه بغیر دا رغېدن د دې نه کېږي، دا موږ ته راکړه. نو چې د دې د باسونو شو، خپل کې باعث مباحثه شوه. دې بیا خپل نور ملګري راوغوښته او زما دا بچي چې کوم دی که نه، په دې باندې فایر شروع کړو. ورکې زما یو وراره راووتو د خپل کور نه، هم د دې حالت د دغه یې کته، په هغې باندې هم فایر شروع کړو. نو سر چې ما سره د انصاف وشي، ما سره ډېر ظلم شوی دی. زه د حکومت نه دا دغه کوم، درخواست کوم چې ما سره د انصاف وشي. زه غریب سړی یم، د دښمنۍ قابل نه یم، زه د دښمني کول نه شم. انګور مې دا کونډه شوه، لور راله په کور کې ناسته. زه ډېر د حکومت نه دا دغه کوم چې ما سره د انصاف وشي او زما دې چې د دې خبرې دغه وشي. دې کې اوس چې کوم دا ډزې شوي دي کې ستا دوه زامن مړه دي، کم دې کې چې زما دوه زامن دي، یو مشرې زوی مې دی محمد علي نوم دی، یو محمد وقاص دی، یو مې وراره دی محمد شعیب. محمد علي څه کار کوو؟ محمد علي چې د موټرسایکلو کار کولو، په دې سرکۍ کې دوکان و او ورسره د بل ورور هم د موټرسایکلو، دواړو د موټرسایکلو مستریانو. او جي نو به دا دې ته راغله چې دې وقاص واده ماته کړی؟ دې وقاص ته چې کوژدن کړی و، واده یې نه و، د علي واده کړی و. هغه څو بچي دي؟ د هغې چې بچي تقریبا واده خو یې زمونږ 1.5 کال کېږي، او خو دا دی چې بچي لا فلحال به د الله کار دی، هغه لا څه داسې نه و. او دا شعیب چې کوم دی؟ دا شعیب چې د دې واده نه و، نه یې ولا کوژدن کړی و، واده یې نه و، او ځوان زلمي هلک و، ښه ښایسته هلک و. دا خلک چې کوم ته تاسو چاله لور ورکړې وه، دا هم پیله نه سره رشته دارانو که نه صرف دا لور والا؟ چې دا پیله نه و، دا بس زما د لور رشتې پسې تله راتله که نه، بار بار تله راتله. بس بیا موږ دغه وکړو، یو ویل بل هم ویلې چې یاره د خیر دی، بس د الله دغه دی قانون دی ورې کوي. هغه د دې موږ شاته د دې کردار نه خبر نه وو. نو بچي دا موږ دې ته ورکړه، زموږ سره رشتې داران نه دي. دې کې د دواړو طرفو نه ډزې شوي دي، ستاسو د بچو طرف نه هم که نه صرف نه دي شوي؟ هغې ډزې کړي دي. زموږ بچي چې کوم دي که نه، هغه ډزو په نیت نه و راغلي. هغه دې له راغلي و چې موږ ته دا ماشومه راکړه. هغه مور، مطلب دا دی که نه، مور ده او دا ماشومه وړه ده، مور نه بغیر نه شي پاتې کېدی. او نو دوی ورسره باعث مباحثې شروع کړي، هغې ورسره شروع کړي. نو بس په دې کې چې دي خپل کسانو دې پوه کړي او بچې څنګه زما زامن ورسره په جنګ شو، هغې پې فایر شروع کړو، ډزې پې وکړي. زما زوی مشرې زوی یې مو ویشتو، دا بل زوی او زما وراره یې مو ویشتو. دې کې مخکې چې تاسو وایئ زما د لور کور کې جنګ جګړې وې، نو څه جرګه مرکه پکې شوې؟ د دې چې موږ دې ته ورغلي وو 2-3 ځل، دې ته موږ ګیله کړې، دې ته د مشرانو ته موږ ګیله کړې ده. هغې ویل ټیک ده، موږ به یې پوه کړو. څه ټایم داسې پکې تېر شو چې لږ پکې ښه تېر شو. بیا هغې نه پس ته بیا هماغه سلسله شروع شوه، وال ټکول وال ټکول وال ټکول. مور به چې کله لاړه چې د دې حالات به یې وکتو، هغه غریبه به داسې په حالات باندې وه، هغې به بیا موږ ته غږ نه کړو چې شر جوړ نه شي، جنګ جوړ نه شي. آخر باوجود د دې نه چې داسې یې کړه چې به یې راویشړله، چې ورونو وکته، نو بس هغې دوه حالات ډېر خپم شو، غوسم شو. بیا ولا راله چې زه خیر نور هر څه کې خیر دی، خو دا ماشومه موږ ته راکړه. دا ماشومه مور نه بغیر نه شي پاتې کېدی، 2 میاشتو ده. او دوی ورسره باعث مباحثې شروع کړي، ورسره تکرار یې شروع کړو، ورسره بیا هغې تمانچې راوویستې، خپل وسله یې راوویسته او په دې باندې چې فایر شروع. دا کمې 2 میاشتو ماشومې پسې چې ستا زامن ورغلي وو که نه، خپلې خورڅې پسې، هغه څه شوه؟ هغه چې دوی سره ده، هغه خو دې په هغه شپه باندې ایساره کړه چې دی وواله، اوس یې ځان سره وړې ده؟ هغې ځان سره وړې چې ویې واله،
د روشړله بغیر ماشومي مو لغه ماشومه سکه ماشومه فجر نوم دی ما لا فجر دې سکه او یا خو دې ځان سره واغسته چې بس تعالی نظر کوم دې ساتلې شم او دا هغه دیو سره چې پاتې شو نو په دې موقع کې صرف د یو ورځ خبره وه په یو شپه باندې داراله په سهار شو په پرون چې کوم دی کنه بیا دا واقع وشو یو شپه منځ کې تېره شو ستا دوه زامن خو وفات شو نور دې څو زامن دي نور مې چې یو زوی دی هغه دې نه مشر دی کشر دی هغه چې کشر دی ورکوټی دی اوسه پورې د پولیس راغلي دي څه مطمئنتیا درکړې ده نه چې فلحال خو نه دي راغلي فلحال مو ته خو سرنی راغلي دلته کې په هسپتال کې هغه بیان مونږ نه واغستو او دغه ولا نه دي راغلي تاله څوک راغلي نه دي چې یاره ملزمان به ونیسو دا به ما چې څوک هم نه دي راغلي مال نه چا څه دا ویلي دي مال څه دغه کو په هسپتال کې چې کله مونږ هغه دا یوړ نو هغې نه مخکې مونږ هغه رپورټ واغستو که نه جي بیا لاندې مونږ مرزا سره کېناستو نو هغې مونږ ټول بیان واغستو ټول هغه هغې ډک نو بیا هغې نه پسې مونږ ته خپل مړي حواله کړه ستاسو نوم دی کاکا محمد جان محمد جان به دې کې ستاسو څوک وفات شي او جي زما زوی و پکې شعیب ستاسو نور څو زامن دي او دا شعیب پکې په شعیب نمبر دا جي په دریم نمبر څه کار کوو د سوزکې چلولو موټر به چلولو کنه ډریور دا پرون د یا لګوله شو نو د دې د زامن راغه زما د اوریرونه دې دپاره چې یاره دا ماشومه موږ له راکړي که نه مور نه بغیر خو نشي پاتې کېدی که نه ورکوټې ده ډېره او هغه دوی هلته تایید ورسره وي نو څه زیاتې خو نه دی کړی او دې کې د یو کوڅه کې د دوی کور دی ورسره بله کوڅه کې زمونږ کور دی نو زما دا زوی راووتو زما خیال ډیپټۍ له تلو نو چې راووتو هغې دا نظاره ولیده نو هغه ورسره شو چې یاره دا ماشومه ورکړي که نه تره زامن یو نو هلته هغې نو تیار ناست چې تیار ناست و فیر یې وکړو زما دوه وریرونو باندې او زما زوی باندې درې واړه په سینه او په سر په داسې ځایونو ویشتي وو که نه چې د بچ کېدو نو په ټکي باندې مړه دا کم خلکو سره چې تاسو رشته کړې وه لکه ستا د ورېرې خاوند چې دا هم د دې ځای خلک دي جی دا د دیر خلک دي اصل کې خو دا له شل کاله کېږي دلته څلور پنځه مرلې ځای اخیستې او د علاقه کې او هغې کې کور جوړ کړی و هغې کې ستاسو دا زوم چې کوم دی ده څه کار کوو دا بارمل کې او بیا راغو دلته بیا کله ریشکه چلوله کله به هېڅ هم نه کوله بس دغسې کار تاسو د دې چې دا هغه ځای دی رشته صرف د علاقې کې اوسېدو په وجه شوې علاقو په وجه شوې ده چې یاره مونږ هم دلته اوسېږو دا هم دلته دا اوسېږو خو دا نه خبره نه ده که نه دا جنګ جګړه خو ښه خبره خو نه ده خو زموږ د پښتنو په کورونو کې کېږي که نه په هغې بیا حل کېدل نه پکار دونه ډېر مړي پې کېږي نو جی هغې کې به څه حل کړي چې دا اوس مونږ ور روان یو خبرې کولو ته او دوی دو هلته ناست دي تیارې ټوپکې او تمانچې لاس کې نیولې چې په کوڅه ورننوځي په کوڅه کې فیر وکړو زما دا زوی او د وریرونه په کوڅه کې مړه پراته وو بیا ما ورمنډه که زه د کور نه راووتم ما ډزې واورېدلې چې ورمنډه مې که نو زما د وریرونه هم په ځمکه پراته وو او چې اوچتول هم نه دا کوم خلک چې د مالي خلک ولاړو که نه هم د ډزو وجې نه وتښتېده نو بیا دا رور مې هم نه و دا نور زامن مې هم نه و ټول کارونه تللي زه یوازې وم دغه زوی مې و دا هم روان و نو دا خو ولګېدو دلته نو بیا ما هغه اوچتولی نه شو چې زه هسپتال ته یو څه مالا کې دلته په ټکي مړ نور چې کله ډزې بندې شوې بیا دله څوک رانه لګي نه جی بیا څوک رانه دا ولې نن سبا خلک ولې ویډیوګانې جوړوي ما په ویډیوګانې وکتې که نه په سوشل میډیا اوچتوي نه دا ولې جی دا جی یېرېږي چې یاره اوس دا مونږ اوچت کړو که نه هلته به پولیس به یې مونږ له وایي چې سر یې کم خوا وه خپې کم خوا وې د دې وجې نه دا ټول یو دې وجې نه تښتي بل د دې وجې نه تښتي چې یاره دې ډزو کې مونږ ونه لګو چېرته سرفراز دا بېګا چې کومې ډزې شوي دي دې کې ستاسو څوک وفات شوي دې کې زما یو دوه د تره زامن دي یو مې ورور دی او یو محمد علي مشرې تره زوی مې دی کشرې تره زوی مې چې دی محمد وقاص دی او محمد شعیب مې ورور دی دلته ستا د پی ټي آی صدر یې ته زه د دې علاقې د یو 29 د پی ټي آی صدر یم د دې علاقې ناظم یم درې مړي وشو که نه د پولیس څه پوزیشن دی پولیس خو هغه ټایم نه وو ایسیچو صاحب ته میرینګ وکړو زه په سپیشل ډیپټی باندې یم او ډي آر خان ته میرینګ وکړو زه هم په سپیشل ډیپټی باندې یم نو بیا وروسته کې ایسیچو صاحب راغو خو کور له لتې ماتې ورکړي نو په هغې خو څه نه کېږي پکې شپه تېره شوه په کار ده چې دوی خو یو دوی له یو خپل ټیم جوړ کړي دوه درې مړي شوي درې ځوانان چې وځي دا ډېر سړي له ډېر زور ورکوي نو موږ دا وایو چې
SSP صاحب ته د لور چې SP صاحب کم دی زمونږ دا چې کم مشران دي چې دوی مونږ سره په دې کې مکمل منډه وبخي تعاون وکړي مونږ سره. ستا دلته په صوبه کې د PTI حکومت هم دی، ته ناظم هم یې، صدر هم یې، چې ستا دا حال دی چې لکه درې مړي کېږي او هغوی په سپیشل ډیوټۍ وي، بیا تاله لیټ راځي، نو عام خلکو به زمونږ چې کم MPA دی حاجي فضلي صاحب هغې له ما رنګ وکړه په پنډۍ کې و. هغې ویل چې زه ضرور رسم انشاءالله اوس به لږ وخت دپاره راورسي پرون نه هغې څه مسله کې ګیرو او مونږ هغې سره MNA صاحب سره هم خبرې کړي دي. بیا هغې ویل چې یاره زه SHO صاحب ته ټولو لرنګ کوم خو هغوی په سپیشل ډیپټۍ باندې وو. نو لا اوسه پورې داسې هېڅ قسمه دغه زمونږ نه دی شوی. دې نه پسه بس څه امید شته چې پولیس به او انشاءالله دې نه پس به زه خپله سیم هاوس ته ځم. ما سره ډسټرکټ صدر هم یم د پېښور د لیبر وینګ. انشاءالله زه به خپله CM صاحب سره کښېنم، هغې سره به هم دا خبره دغه کوم، مونږ له به چې کوم زمونږ CCP صاحب دی دې سره به هم دا خبره کوو انشاءالله چې انصاف به مونږ له همدې را کوي. نیاز محمد صاحب پرون دلته دا یو ډېره زیاته دردناکه پېښه شوې ده که نه، دونه په وړه خبره باندې 3 کسان وژلې شوي دي. دا کور جنګ جګړې خو د هر چا راځي، د دې حل څه د دې دا حل زموږ پښتانه بدقسمته یو او ورته ستاسو شکریه ادا کوم چې داسې خبرو راځي او دا شو کوي. موږ بدقسمته پښتانه په دې چې موږ له کور کې مشر خبرو نه دا لکه مشر خبرو دا وړي وړي خبرې کور کې راځي، د ښځې خاوند هم راځي، د سره هم راځي، د زوم سره هم راځي، پلار او زوی هم راځي. موږ چې د ټول ته پته را پخوا هم دا کوشش کوو په دې ټولو علاقو کې څومره هم داسې رسي امن دښمنۍ ختمول جګړې ختمول دا ټولې کوو. خو دې واقعې نه بلکل موږ ګام نو چېرې داسې دې نه مخکې پرې واقع شوې چې خپلو کې هغې کې بیا روغ جوړ وشوه خو هغې نه بس په درې میاشتې بس بیا دې په منځ کې څه مسله راغلې وه نو هغې نه والدا خبرې اوس هم د دې والد صاحب سره لګیا وم چې په کار تاسې نه وه چې یو مشر هم ما ته هم ویلې بل ته هم ویلې وې که نه چې بیا دا خبره بیا تازه شوې لا دا خبره پکې راغله لا دا پکې راغلی که نه خو دا په دې ته نه ورسېدل خو بدقسمتۍ د جذباتي فیصلې کوو موږ نه مشر مو نو هلکان هم دومره مسؤل نه که نه خو راشي ځوانه که ښې او که بد نو هغه خپل ګرمېش وکړي نو هغې نه غټ نقصان وکړي که نه نو الله دې په موږ پښتنو رحم وکړي او الله دې ټول ابدا مدا په خیر راختم کړي او په کار دا دی چې هر کشر یې که مشر یې سوچ ګام اخیستل پکار یي که نه جي او جذباتي فیصلې کول نه پکار او په خپلواکۍ خو ډېره ګزاره پکار یي یو بل ته وګیخ تکول پکار دي یو بل ته سر ډیډول پکار دي موږ پښتانه مسلمانان خو یو که نه او بیا یو کلمې وروڼه یو پکار ده چې یو بل خبره وورو یو بل نه سیزه کو چې تر ښځې کې کینو پاسو نو انشاءالله دا مسلې به نه وي خو نن سبا بدقسمتۍ دا موبایل او ټیک ټاک دي او بس یو ځای لاجي او بل ځای لاجي چې مشران لا کور پلاران نیکونه خبرېږي هغې به والا کار کتلي که نه نو الله نه به خیر غواړو جي او الله دې پکې خیر واچي کوشش بیا هم د خیر کوو انشاءالله ولې په جنګ مسلې نه ختمېږي مسلې په خیر ختمېږي که نه چې یو خبره خیر ته خدای راولي اوس هم پکې الله خیر واچي کوشش وکړو د خیر. ګرانو ملګرو په جاوید آباد کې د 3 ځوانانو د مرګ رپورټ او د هغې ټول وجوهات تاسو واورېدل. دې حوالې سره د رحمان بابا تاڼې پولیس وینا دا ده چې ای د 3 کسانو خلاف د دې 3 قتلونو FIR درج کړی دی او د هغې د ګرفتارۍ دپاره چاپې وهل شروع کړي دي. پولیس خو لګیا دي خپل کار کوي خو اصل خبره دا ده چې الله دې وکړي چې په موږ پښتنو کې لږ صبر پیدا شي. ښځې خاوند چې واده وشي نو واقعي دا ډېر ګران کار وي د هغې کور جوړېدل. دې دپاره دواړو نه ډېرې زیاتې قربانیانې ورکول پکار وي او پکار هم ده چې یو بل د ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړي ځکه چې دا د ټول عمر خبره وي نو ډېر صبر کول پکار دي. دې حد ته خبره نه دي رسول پکار دواړو فیملیز له ډېر صبر کول پکار دي او په داسې خبرو کې الله دې اول داسې خبرې پیدا کوي نه خو که کله داسې خبرې پیدا کېږي نو پکار ده چې د فیملی یا د علاقې مشران په دې کې انوالو کوو نو بیا به داسې واقعیات نه کېږي. ډېره مننه.